د راتلو د انتظار نه مخکې د قیامت ورځې د راتلو د انتظار نه مخکې په ژوند ستومانه شومه اوس خوشحالي خوند نه راکوي ځمکه مې نه مني د ځمکې خلک مې هم نه مني خپلې ژړا سره بلد یم اوس نه کوږېږم خپلې ژړا سره بلد یم اوس نه کوږنېږم د بدو ورځو لږو تندو نه اوس نه یېرېږم اوس د دې ښار په رنګینو کې مزه پاتې اوس د دې ښار په رنګینو کې مزه پاتې ده نه اوس د دې ښار په سړکونو مې خپې هم نه سوځي اوس د دې ښار د خلکو بدې ردې په ما هم نه لګي د دې کلګرو سره ځان مې بلد کړی دی نو اوس د دې ښار د هر موټر شیشه په شوق پاکوم اوس د دې ښار د هر موټر شیشه په شوق پاکوم چې چوک کې څه باده شي بله زه په منډه لاړ شم په یو لحظه کې د موټر شیشه بیا پاکه کړم او خان په نیمه نیمکخو شیشه کې لاس راوباسي او خان په نیمه نیمکخو شیشه کې لاس راوباسي د داسې نور دی نه په شوق والم خوشحاله شومه او بیا په منډه باندې بل موټر ته ځان ورسو او بیا سالار صاحب او بیا په منډه بل موټر ته ځان ورسوم داسې یو ورځ به خو په دغه چوک کې اشاره سره شوه ما منډه کړله یو تور موټر له مې شیشه پاکه کړه او سمدستي زه بیا ډریور ته راغلم یو تور موټر له مې شیشه پاکه کړه او سمدستي زه بیا ډریور له راغلم بسیط صاحب د رخصتي سیټ شیشه ښکته کړی یو ښکلي ماشوم د هغه لاس کې ایسکریم ماته ونیولو ما ایسکریم پسې موټر د لاس سره ښکته کړلو په یو لحظه کې ډریور پورته کړه شیشه د موټر زما لاس وختو شیشه کې زه په چغو شومه دغه سخت اشاره خلاصه شوه موټر روان شو دغه سخت اشاره خلاصه شوه موټر روان شو زه یې په ځان پسې راښکم تر ډېرې نه مې چا چغې اورېدې نه مې چا ویر اورېدو چې موټر ودرېدو حاج صاحب چې موټر ودرېدو نو یو خپه مې چوره وه خلکو راخلاص کړمه سمدستي یې په فوټپاث واچولم د دې موټر نه یو مضبوط سړی راښکته شولو ما ته په بدو ورځو سر شو په کنځلو شولو چې ایسکریم پسې دې ځان مړ کړو د خدای ظالمه سترګې دې اوږې دې د خدای که په خاورو موړ شي سترګې دې اوږې دې د خدای که په خاورو موړ شي په خیراتونو باندې موړ نه شو سوالونو باندې موټر ته وختو زه یې راوارثه پرېښوم ولې چې زه محبوب ماشوم په فوټپاثونو لوی یم زه په پستو بسترونو زه په سوالونو لوی یم ما د خانانو د موټرې شیشې ښې پاکې کړې زه په فوټپاث باندې بېوسه ناوارثه پروت یم اوس خیرات غواړم کنډم یم تر اوسه پورې د قیامت ورځې د راتلو د انتظار نه مخکې په ژوند ستومانه یم اوس خوشحالي خوند نه راکوي په ژوند ستومانه یم اوس خوشحالي خوند نه تکلیفونو دې منزل ته رسېدلی کاروان په تکلیفونو دې منزل ته رسېدلی کاروان د احمدشاه او باچا خان بابا ښاغلی کاروان خدایه مننه خدایه د هر قسم نظر نه په امان وساتي شي د نظر به لر او بر سره یو شوی کاروان